الرحمن الرحیم. ټولو محترمو دوستانو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې راته ښه وای. محترمو دوستانو، موږ په طب نړۍ چینل کې همیشه دپاره ټولنیزې او کورنۍ ویډیو تاسو ته برابروو. داسې ویډیو چې هره ورځ موږ او تاسو ورسره مخامخ کېږو. خدای دې وکړي چې زموږ د ټولې ویډیو نه تاسو ښه استفاده یا ښه ګټه اخیستې وي. نننۍ موضوع مو چې ده بیا هم په کورني ژوند کې کله چې خاوند او ښځه دواړه سره یو ځای کېږي، آیا په اسلام کې د کنډوم یا د جوري اجازه شته یا نشته؟ اکثره خلک کله چې نه غواړي چې بچیان یې پیدا شي، نو دوی د دې ویرې نه چې خامخا غلطي ونه شي، دې په خاطر دوی کنډوم استعمالوي یا جوجوره استعمالوي. آیا په اسلام کې همدا اجازه شته؟ شیخ المکی حجازي یو لوی عادي اردو عالم ده. هغه چا پوښتنه ورنه کړې وه، ده ورته ویل چې خو د دې اجازه شته په هغه وخت کې کله چې ښځه خپل مېړه ته اجازه ورکړي. نو کیدې دا مطلب ده چې که چېرته تاسو سره ستاسو کور ودانه خوښه وي، تاسو کولی شئ